چې سو پوری د روجی مساله ده او د روجی خبره ده چې د 15مې د شعبان روجه نیول دا څه حیثیت لري. نو د دې حیثیت په اتفاق د علماء باندې هغه دا دی چې د دې حیثیت په اسلام او په شریعت کې نشتا. صرف د 15مې د رمضان د روجې د شعبان د دې هیڅ حیثیت په شریعت کې نشتا. د دې د نیولو په باره کې یو حدیث هم صحیح نشتا چې هغه قابل اعتماد وګرځي او په هغې باندې اعتماد وکړی شي او دا هغه یو سړی د ځان دپاره دلیل کې ونیسي. اول مسله د قرآن ده چې ته یو عمل کې نو د هغې دپاره به د قرآن نه دلیل نیسي. د دې دپاره د قرآن نه هیڅ دلیل نشته، هیڅ دلیل نشته چې صرف د 15مې د شعبان دا روجه. بلکې امام ابو داود رحمه الله آغا په خپل کتاب کې یو حدیث ذکر کړی دی او غالباً د 2000 احادیثو نه بعد دی، خو چې هغه 2400 څه شی دی، خو حدیث دی ما د ذهن اوس هغه شمار ووته. په هغې کې صفا ویلي دي چې لا تصومو، دا روجه مه نیسئ. امام ابو داود ذکر کړي حدیث ذکر کړی دی چې دا روجه نیول نشتا. نو چې یو حدیث کې صراحتاً منع راله نو د هغې بیا روجې نیولو څه ثبوت راغی. نو یو خو دا مسله، بل په حدیثو صحیحو کې د دې ثبوت نشتا چې د صحیح حدیث ته د دې ثبوت نشته او یو حدیث صرف راغلی دی او هغه هم داسې حدیث دی چې خلکو د ځان نه جوړ کړی دی، یا د هغې روایت کوونکي انتهایی کمزور خلکو چې په هغې په خبره باندې د دنیا په خبرو کې هم چا په اعتماد نه کولو، نو په حدیث په خبرو کې پسې اعتماد وکړي. خو بعضې وخت کې که ته ویې دا حدیث ضعیف دی، اوهو حدیث ته ضعیف وي، د الله بنده دا خو هغه سړی دا خبرې کوي چې هغه د علم په پولم نه یې تیره. حدیث ضعیف د دې وجې نشي، نور د پیغمبر یو حدیث هم ضعیف نه دی چې کم د پیغمبر نه ثابت دی، خو چې په ثبوت کې 2 نمبر خلق ورننوځي نو هغه حدیث ته ضعیف ویلی شي. سند کې کمزوري خلق وردن نشي نو هغه حدیث ضعیف شي. خبره مې دې پورې کوله چې د روجې په باره کې اړو ثبوت نشته او د دې روجه نیول د بعض علماو په نسبت باندې دا بدعت دی. لکه علامه طرطوشي رحمه الله په دې باندې، دارنګه امام قرطبي رحمه الله په دې باندې، علامه ابن کثیر په دې باندې لیکل کړي دي، الحوادث والبدع په دې باندې کړي دي. دارنګه چې دینو هغه احمد مفتی رشید احمد لدھیانی رحمت الله علیه په 7 مسائل کې په دې باندې لیکل کړي دي. بهر حال فتاوی ډېر شی دي. نو دا روجه نشته دی، دا خو د روجې مسله وه. د دې دپاره ما خو جمعې کې هم دا خبره کړې وه چې تر قیامته پورې، تر قیامت تر ورځې پورې د دې په باره کې څوک حدیث صحیح نشي ثابتولی او نه د دې روجې نیول شته. یوازې ټول میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام روجې په دې کې ډېرې نیولې دي، نو په کار دا دی چې د سر نه دې شروع کړې وی او د سر نه دې نیول کولی د روجو. نو که د سر نه دې نیول کړي نو دام پکې نیسه، خو په دغه نیت نه چې دا 15مه ده نو زه کې نیسمه. عام چې څنګه روجې نیسې دا مې روجه، خو که دغه نیت باندې چې هو دا 15مه ده، یو پکې دغه مسله ده. دویمه د دې د شپې مسله ده.
د شپې په مسله کې چې کوم دی نو د علماو بیا خبر اتره ده، خو دا ټیم راته ډېر په اخري ستنو درېده، خو دومره پورې خبره ده، دومره پورې علما لیکي چې دې کې بعض خلق د ځان نه خرافات اچي، په دې کې به غسل کې اور دا جامې به نوي اچي، برامکه قوم برامکه، هغه برامکه او به شرشورۍ چې دی هغې ته به تیلې ورته کو، بره به چې دی نو هغه خیجولې، شرشورۍ به بره خیجولې په دې شپه باندې. و چا به تې تپوس وکړه دا ولې؟ وی تقدیرونه پکې چې زمونږ رڼا شي، چې زمونږ تقدیر لیکلی شي یا واله کېږي چې هغه ټایم کې رڼا وي. برامکه او به دا کول آتش پرست خلکو هم دا وی چې تقدیرونه پکې لیکلی شي. حالانکه ګورې د آیات ساتئ دې ته ویلی شي شب برات، او شب برات په حدیثو کې دا نوم اړوشته نه، شب و شپې ته برات وایي د بریوال شپه، نو دا خو د فارسی لفظ دی، حدیث خو په فارسی کې نه و، حدیث خو په عربی کې و. د دې ځان نه یو تاریخ ته مستقل او موږ بار بار بیان کړی دی، خو هیر شي ملګرو نه چې دا څنګه دا شپه راوتې ده. نو شب برات د تقدیرونو لیکل او حواله کېدل او دا څومره حدیث چې د دې په باره کې راغلي دا ضعیف دي. د تقدیرونو مسله دا د لیلة القدر ده، ځکه د شب براعت او د تقدیر اړو په خپل منځ کې ربط او مناسبت نشته. تقدیرونه دا په لیلة القدر کې مسله ده، هغې ته لیلة القدر هم د دغې د وجې نه ویلی شي. او قرآن هم دا ذکر کړي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، الله قرآن په کومه شپه کې رالیږلی؟ په لیلة القدر کې رالیږلی، فیها یفرق کل امر حکیم. د قرآن صریح نص دا دی چې دا تقدیرونو مسله، ودونو مسله، دا مسلې مړو مسله، د ژوندو مسله، رزقونو مسله، دا الله رب العزت په خپل قرآن کې ویلي دي چې انا انزلناه فی لیلة مبارکه. هغه لیله مبارکه کما یو ده چې قرآن پکې الله نازل کړي، او هغه لیلة القدر ده، او لیلة القدر په شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دی. په کومه میاشت کې ده؟ په رمضان میاشت کې ده. نو لہذا دا د تقدیرونو مسلې دام د رمضان دی، د لیلة القدر دی، به هر حال ټیم ختم دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو صحیح د دین نه خبردار کړي.